باب قيام رمضان. مخکې باب کې د روژې فضیلتونه او بعض نور احکام ذکر شول. په دې باب کې به ذکر کیږي رمضان کې قیام کول، یعنی عبادتونه کول او روژه نیول، نو د دې فضیلت به ذکر شي. اول حدیث راوړي په دې باب کې د ابي هريره رضی الله تعالی عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایلی، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وچا چې لمونځ د رمضان وکړو، یعنی لمونځ یې وکړلو په رمضان کې، د قامن لمونځ کول مراد دی او د لمانځه نه تراویح مراد دی، د شپې قیام مراد دی. په دې کې مسله بیا دا ده، د شپې لمونځ د نبی علیه الصلاۃ والسلام په ټول کال کې وو، یوازې رمضان کې نه وو. په ټول کال کې به نبی علیه الصلاۃ والسلام د شپې عبادت کولو. رمضان کې بیا ماسوتن کې کولو، لکه د بخاری روایت کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام په رمضان کې 3 ورځې راووتلو، صحابه ته په جمع باندې لمونځ ورکړلو، او وروسته نبی علیه الصلاۃ والسلام راونه وتلو، د دې وجه نه چې په خلق باندې د تراویح دا فرض نشي. نو کله چې هغه علت ختم شولو د فرضیت، نو بیرته دغه قیام یعنی تراویح کول په مسوتن کې او په جمع سره دا خبره بیرته راوګرځېدله. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام بیا د شپې لمونځ کولو، امت ته دا وښودل چې تاسو مسوتن کې تراویح کوئ. وجه دا ده چې عمر رضی الله عنه چې کله خپل خلافت شو، نو په هغې وختونو کې مسلمانان په یو امام پسې مسوتن کې راجمع کړل. بیا دلته افراط او تفریط روان ده. بعضې بیخي بدعات ورته وایي، وینا ده د شپې باید وشي، په آخرنۍ حصه کې صحیح ده چې په هغې کې هم باید وشي، لیکن مخکې باید وشي. مسوتن کې زموږ ډېر حدیث ملګري هلته په نورو ولایتونو کې هلته موږ وخت تېر کړی دی، هغوی به بیخي کول نه د تراویح، او بعضې کسان دلته هم داسې شته دي، هغوی تراویح نه کوي په امام، بس وینا ده د شپې لمونځ دی ولته آخره حصه کې باید وشي. دا افراط او تفریط دی. نه، ماسوتن کې نبی علیہ السلام کړي دي او صحابه و کړي دي. ماسوتن کې په امام پسې کول دا افضل دي، غوره دي. د دې وجه نه ترمذي کې بل روایت راځي، من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له. وچا چې د امام سره لمونځ وکړو تر دې پورې چې امام لمونځ تمام کړو، کتب له قیام لیلتین، د دې لپاره د ټولې شپې عبادت لیکلی کېږي. نو په دې کې سستي نه ده پکار چې موږ تاسو ماسوتن جمع وشي، او ملګري بعضې کسان ذکر ورود نه ودرېږئ، د امام سره تراویح باید وشي او په ښې طریقې باندې کېدل دا لازم او ضروري دي. نه په شان د بعضو نورو خلکو چې هغوی هسې تراوونه خړاوې جوړې کړي دي او زر زر او هسې سرونه ټکول دي، په ځمکه باندې لګول دي. من قام رمضان، یعنی لمونځ د رمضان یې وکړو، د شپې قیام اللیل یې وکړو. د دې فضیلت وروسته ذکر کیږي، غفر له ما تقدم من ذنبه. خو شرطونه ذکر کیږي، هغه دا دی ایمانا د وجې د ایمان نه، یا په حال کون د دې کې چې دا مؤمن وي،
واحتسابا او حساب غنون کوي ثواب غنون کوي احتساب نه مراد ثواب غنل دي یعنی د دې لپاره به ګناهونه هله معاف کېږي چې د دوه شرطه پکې موجود شي یو د شپې قیام کول د امام سره لمونځ کول او په حالت د ایمان کې چې دی مؤمن وي د الله په وعدو باندې الله کومې وعدې چې کړي په هغې مؤمن وي په الله باندې ایمان راوړی وي او د هغې په ملایکو کتابونو په دې شیانو باندې او په دې کې علماو دا خبره هم ذکر کړې ده د فایدې لپاره هغه وایي چې د رمضان لپاره ځان ته ایمان پکار دی ایمان خو شته دی لیکن بیا د ایمان تجدید پکار دی تجدید یعنې نوي کول د ایمان هغه څنګه هغه چې مخکې نه بیا سړی په ایمان باندې راوګرځېږي چې زه مؤمن یم الله مې منلی رسول کتابونه او دارنګه روژه د رمضان فرض ده دا به سړی بیا په ذهن کې او په زړه کې راته وکړي نو تجدید د ایمان به وکړي نوی ایمان به رمضان ته راوړي من قام رمضان ایمانا و احتسابا یعنی چې دی ثواب ګڼونکی وي یعنی د شپې لمونځ کوي تراویح کوي په دې نیت یې نه کوي چې مثلا خلکو ته ځان وښیي د سمعت دپاره د ریا دپاره د دې په نیت یې نه کوي دارنګه په دې کې لږ غوندې خواهش د نفس هم باید پکې نه وي یعنی خالص د رب العالمین د مخ دپاره وي لږ غوندې د نفس خواهش دا دی چې بعض انسانان په دې نیت راځي چې زه په د جمع باندې تراویح کول د اسانه دي دا هم د نفس خواهش شوله د نفس حصه پکې شوله دا اخلاص نه شولو د اخلاص هم ډېر مهم دی او ډېر باریک چیز دی او ډېر سخت هم دی ډېر کله ته به انسان ځان ته وایي چې زه مخلص یم لیکن په عملونو کې به اخلاص نه وي د هغې مثال دا دی یو سړی په دې نیت راځي چې دا تراویح په جمع سره اسانه دي او ځان ته چې کوم د سخت دي او دا ثواب به هم وشي دا نیت یې ورسره لیکن دا اخلاص نه شولو احتساب چې یوازې د الله دپاره د الله د مخ دپاره وي ثواب یې ګڼي چې ما ته الله په دې باندې اجر راکوي نو چې دا دوه شرطونه پکې وي نو غفر له ما تقدم من ذنبه نو فضیلت یې بیا دا دی چې د دپاره بخلی کېږي وبخلی چې د دپاره هغه ګناهونه چې مخکې د کړي وي یعنې دا د رمضان د میاشتې فضیلت شولو د روژې فضیلت دا دی چې انسان ته ګناهونه معاف کېږي کوم ګناهونه د غټ ګناهونه هم معاف کېږي او واړه معاف کېږي په نزد د بعضو علماو باندې او بعض وایي چې نه یوازې صغایر او واړه ګناهونه معاف کېږي خو به هر حال حدیث کې خبره مطلق ذکر شوې ده چې انسان دپاره ګناهونه د هغې معاف کېږي خو شرطونه مخکې ذکر شول دوه شرطونه ایمان او احتساب ثواب ګڼل نو بیا به د انسان څه وي دا ګناهونه به معاف شي نو په دې کې اصل کې ترغیب و چاته ترغیب د دې مسئلې ته چې مؤمن باید په رمضان کې څه وکړي عبادت وکړي عبادت وکړي او د عبادت په نیت د ثواب وکړي نه په طریقې د ریا د شهرت نه په طریقې د چا سره د عادت سره یعنې ډېر کسان په موږ په مؤمنانو کې به داسې کسان مسلمانانو کې چې هغوی به د عبادات په طریقې د عاداتو سره کوي د خپل نیکه نه د خپل پلار نه د عبادتونه موږ تاسو ته راپاتې دي نو دا په طریقې د عاداتو سره شول نه سړی به په طریقې د عاداتو سره نه کوي د عبادت په طریقې سره به کوي چې دا عبادت دی او الله رب العالمین دا فرض کړی دی او موږ په دې وجه کوو چې دا د الله حکم دی یا د رسول الله طریقه ده نو په دې طریقه باندې چې کله عبادت وشي نو دا بیا عبادت دی بل حدیث راوړي وعن عائشة رضی الله تعالی عنها قالت فرمایي کان و رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا دخل العشر کله بچ داخل شول الله سورځه ای العشر الاخيره لسرستنی شپې بچ د رمضان داخل شول لکه مثلا سبا عمل ورځ نن سند سبا شلم د دین ورسته لسرستنی ورځ د چا شروع کیږي د رمضان شروع کیږي ای العشر الاخيره لسرستنی د رمضان نبی صلی الله علیه وسلم کول
وشد میزره مضبوط به کړل خپل لنګ واحیا لیله وایقظ اهله خپل واحیا لیله شپه به رڼا کړه شپه به څنګه رڼا به کړه زنده به کړه مطلب دا دی چې ټول شپه به هغه عبادت کولو او میزر یعنی لنګ به مضبوط کړلو وایقظ اهله خپل اهل به را بیدار کړو د پاره د عبادت په دې حدیث کې اصل کې ترغیب ده چاته نیک اعمالو ته یو مسله بل مسله په دې حدیث کې دا ده چې په دې کې به نبی اسلام ډېر جهد او کوشش کولو په دې لاسو رسنۍ کې نو په دې لاسو رسنۍ کې کوشش کول په عبادتو کې وجداد چې دلته د غمیاش چې هغه فضیلت ولا میاشت ده هغه په ختمېدو ده په خلاصېدو ده نو دینه په بل مسله دا ثابت دي کله چې یو شی اخر ته رسیږي نو باید سره په هغه کې کوشش وکړي لکه نبی علیه الصلاه والسلام چې کله وفات کیږي نو الله رب العالمین ورته فرمایي چې فسبح بحمد ربک واستغفر نو تا پاکي دې رب وای سره د حمدونه دې ربنا او بخنه دې الله نه غواړه عبادتونه زیات کړه نو دلتم د میاش په ختمېدو ده نو موږ تاسو شریف دی وی چې تاسو باید په اخرو کې ډیر کوشش وکړئ نسبت سره چاته اولنې ورځو ته د دې حکمت هم ده او بل حدیث هم به باندې دلیل ده چې نبی علیه الصلاه والسلام په الله سره ورسنه کې څه کول اعتکاف کول یعنی اعتکاف هغه چیز دی چې باغی کې بل شاشته نه دي سوا د چانه سوا د عبادت نه حدیث هم به دلیل شول دا حدیث هم به دلیل دی چې په آخر وختونو کې عبادت ډیر اول کاغه موسمونه وی کدارنګ عمر په آخر وخت کې عبادت زیاتول پکار وی نشد میزره د دې یو معنا دا چې نبی اسلام د خپل لنګ مضبوط کړلو دا کنایه ده چانه د کوشش کولو نه کنایه ده لکه سړی یو کار ته ملا وتړي قمر بسته کړی کنه دا سوي د کنایه دي چې دا کار ز په شوق او دانګ په مضبوطوالي سره کار وکړم دا یو مطلب ده عمده راجح کار کیږي بل مطلب دا د شد مې زره چې ملا به لنګ به مضبوط کړلو مطلب دا چې ځانه ونه بجداش یعنی د خپل بیان سره باندې ملاوي دلو خدا معنا محدثینو کړی دا او دمر راجح نه کار کیږي هغه مخکې معنا راجح ده چې د ملا عبادت او طاعات ته وتړل چې عبادت زیات پکې وکړي واحیا لیله دا د غیر پر یو تفسیر ده څنګه به ملا مضبوطه کړل عبادت ته ان شپه به رڼا کړل ټول شپه به عبادت کولو وایقظ اهله خپل کور والا دا به را بیدار کړل او راویخ به کړل چې لپاره د عبادتو لپاره پدې کې دا فائدہ ده چې انسان چې کله خپل عبادت کوي نو خپل اهلم بعد عبادتونه تر بیدار کړي یوازې د سند چې سړی به د ځان د پاره څه خوږي د بل د پاره به خوږي موږ تاسو که مثلا عبادت کوو نو دغه عبادت موږ تاسو باید اراده ولرو چې دغه عبادت زما ورور مکړي زما بچی مکړي او زما خدای مکړي زما لورګانی مکړي دا خیر خواهی ده د مؤمن د پاره کله چې موږ تاسو مسجد ته راځو نو خپل بچی مسجد ته راولو کوم شي چې موږ د ځان لپاره کوو د خپل بچو لپاره کوو کله چې موږ مانځه ته ځانم مانځه ته راولو د دې لپاره چې هغه هم په خیر کې شریک شي نو نبی علیه الصلاه والسلام به څنګه چې خپل جهد او کوشش کولو د عبادتو نو دا رنګ خپل بیان ته به د امر کول چې تاسو مرا پورته شئ او دا شپې د عبادت دي او دا هغه میاشت چې بده کې عبادتونه څو چند چکیږي فضیلت لري په نور میاشتو کې نو خپل اهل بیدارول خپل بده کې په دې ورځو کې یا په دې شپو کې عبادتونه زیاتول دا ثابت شو ده د دې ورسته بل باب راوړي باب الاعتکاف هغه به ان شاء الله سبحانه درس کې وایو او الله رب العالمین دې موږ تاسو ته په دې شپو ورځو کې د الله د بندګۍ د طاعت توفیق راکړي
او الله رب العالمین دې بیا زموږ استادانو نه قبول کړي او الله رب العالمین دې ټول مؤمنانو ته د عبادتونو د طاعت او توفیق او نصیب وګرځوي. واقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم.